عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته نو یونس علیه السلام چې هغه ته غرونو تلاړو چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیه السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې عذاب را روان نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګې ته ووت او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف اراغل عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم کو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شي چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباه نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې که زه اوس دې قوم ته لاړ شم نو زما تکذیب به وکړي دوی به دا ووایي چې تا مونږ ته دروغ ویلي مونږ باندې خو عذاب رانغی دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار وکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېر وکړم کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شوه چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رسته مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو آواز وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه غورځوئ کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان و شوکت نه یو او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقام وي ډېر لوی شان و شوکت وي هغه چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې باغی زه یم ما وغورځوئ دې دریاب ته نو هله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي هغې ورته وی چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړه کړی چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نشي ډېر وخت پکې تېر شو کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه مانګیان هم مجبور شو یونس علیہ السلام یې ونیوه دریاب ته یې وغورځولو او چې ویې غورځولو دې مقام کې
الله د دریاب یو نهنګ د حکم کړو چې د کشته نه سړی را وګرځيږي تیر کا هغه نهنګ لوی مې د دریاب ورته ولاړو چې څنګه دی وروغرزولو هغه ونی و خلک او بس تیر نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما داستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال را سلويخت ورځې یونس علیه السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بارے لا دې زنه د وتو صورت پڅي وزم بچل نو الله ورته وظیفه وکړه چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات واړې نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی دا تعالی انی كنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوي اندازه وکړئ د ځان سره چې یونس غوندې جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو دا الله د اراده بغیر او سلويخت ورځې د مئی په خېټه کې قید شو نن ستا ټول ژوند د الله د اراده بغیر روان دی چې تب څومره موده په جهنم کې قید شي ټول زندگی د الله د اراده بغیر ده ټول نظام حیات ته چې د الله د ارادو بغیر دی چې تب څومره قید عزیزانو اره فیصله چې کوي د نفس په تقاضا کوي خېټه او نفس چې درته څووي یا د ملک ذاتيات چې درته څووي نو اره فیصله د هغه متعلق کیږي بدر سره څه په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړي په وینو چې عمر لبم جړا سو رکاولې وینو بجاړي ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالن کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا ابراهیم ابن ادهم ورته وې څوکې وې صاحب زه وخانو والایما وخرانه ورک شوی بادشاہ ورته وې چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه وخت کم ځای نه راغی او خانو والا ورته وایي چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه وخ نشي راتلی وی نه دلته سړی نشي راتلی ویل نو که دلته وخ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم
او پالنګونو کې چاته خدای نه ملوي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی، وزیران مزیران ورسره ناست دي. او ما سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی، سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی، زوړ غوندې پټکې والی دی او بلا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګوري؟ ویل جي غوی رانه ورک دی. غوی لټو، دا د بادشاه دفتر دی، دربار دی، دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد، هغه وی علیا، دننه یې راولئ، دا څوک دی؟ پایانو ونیو، دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادم ورته وایي چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وایي چې د سره من غواړم، څه خبره کولی شي؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه. وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر دې لاړ شي او نوی ونه راشي. نیکه دې لاړو، پلار دې راغی، پلار دې لاړو، ته رالې، ته به هم دې نن سبا کې لاړ شي، بل به ونه راشي. بادشاه وی او بیړه یې دربار یې په ځای پرېښو، لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کېناستی شي، بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي، بیا به په وینو جاړئ، ټوپونه به وهئ، هله دا چلو شو، هل ټیپر ګران دي، هله غوښه ګرانه ده، هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای خاوره ازمایي، د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق. تماشې به وکړئ د ځان چې ښځې به هم کوم خوا منډې وهي، لوڼه به هم کوم خوا منډې وهي، او زامن به هم کوم خوا منډې وهي، او ته به کوم خوا منډې وهي. د ځان تماشې به. عزیزانو عرض دا چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاهي نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاه په پالنګ کې سملاست. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې یې ووهلې چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاه په پالنګ کې کېناست او سملاست یې ودی. او وینځه چې راپاڅېده نو ډېر یې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. ده د لاس نه ونیوه چې دا وخودې جړل ځکه چې ما ووهلې. نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاه پرېږده بس تا خپل کار وکړو، ما خپل وکړو، څه تپوسونه کوې؟ ویل نه پرېږدم دې نه. ودې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم. نو ما وجړل.
ویل داودی خندل ولی ویلی اومی خندل زکا چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې مزه مې واغستا زړه مې خوشحال شو نو مې ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته چې هغه به څومره لختې د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم کو دوی به لختې څومره او بیا نا اهل خلق بی دینا د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام نن قوم ته وګوره دا چاته نه دي کتلي چې دا سړی مزګزار دی دیندار دی نیک دی ښه سړی دی دې ته نه دي کتلي او بس یو هڼ جوړ دی هغه هڼ تماشې به تاسو وکئ او زیات هڼ چې دی غریبانو جوړ کړی ان شاء الله نه به مرګړې پولیس پریدي نه به چاپړي پریدي نه به دکانونه پریدي او نه به تېنه خاوره سکولی شي تاسو به د ځان تماشې دا غریبان چېرته د سوټی زوی دی دا غریب ټول کنجرتوب دی غریبانو بیا به را منډې وهي چې هله ریړله نه پولیس مې زه به هم ډېر شو سمی نیولي که هله رور مې پولیس نیولی زه به هم هله ښځه مې پولیس بوتله زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وکړي قوم تماشې به د ځان تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلي نیک او دیندار هم نه دی کتلی د دنیا بې دینو پسې منډې والی دي نو کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي داسې به در باندې حکومت راځي تاسو څه خیال چې په پاکستان به یعنی اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ پر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولي شي تاسو مثال خو د خرې دی د خرې مثال هم دی خرا خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک یو بل ته غږ مبارک شه مبارک شه خدای دې کور د هغه پلار زن طلاق وران کور دې وران شه چې وران دي او بس یو وخت تیر شو مبارک شه مبارک یاره په خدای قسم که مې دا مونځ کول در تړه غواړي په ایمان ده دړه داندرې مې بلکل سستې شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی ورته سړی د دې قابل خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دې وشو هغې ویل ویل مبارک شه زوی دې وشو ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که د خرې زوی د خرې بار وړي خو خرګې چې هغه خپل بار وړي او مور یې خپل بار نو تاسو خو خرې ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چېرته د اسلام نامه واجي ستاسو عمر له بیړه تباه هر یو د بې دینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار یې تاسو بیړي غرق هر یو قوم ځان جوړی کابلیان وګوره د خپل وطن علي ګلي نه ستا وطن ته رالی یو موټی ځان یې جوړ کو ځان یې جوړ کو د روس غوندې عظیم طاقت یې وګوره رئیسار کړی د پښتون سونه کاله وشو
پښتون تر اوسه په دې پوه نه شو چې زه نرم او که ښځه یم، زما مشر څوک دی او زما کشر پښتون په دې تر اوسه پوه نه دی. تاسو پښتانه واورئ، ټول عمر به ځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ که نه وینځئ؟ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ، په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ، په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ. تاسو به ټول عمر چواړیان یئ، لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼۍ جارو کوي. تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغوی لارې او کوڅې او غل متیاز کوئ. پښتون بچی د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله کابل هم یو قوم دی. وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوزه کړه. نن ستاسو ضمیر نشته، ستاسو دین نشته، ستاسو ایمان نشته، ستاسو غیرت نشته. زموږ څه کار دی؟ زه خو یو سړی یم، نن یم سبا به مړ شم، او نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ. دا چا دپاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی. دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې، سودا ستا د سر شروع شوې. وبګوره دلته هم چې دا ټیکې لګولې دي دا به ستاسو په دې سپوږمۍ نه منډه اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع. دې وجې نه دین ته هم نه دي کتلي او دین ته هم سپک کتلي، نو خدای سپک او ورک کړي، خدای خوار کړي او ذلیل او رسوا یې کړي چې دین ته سپک ګوري. او د پښتون ټکی نن تاسو په شرمونو وشئ. ټول عمر پښتانه وګوره، ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وي، په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو اشڼه یې پالي. کراچۍ کې نن پښتون دا شي. وجه څه ده؟ چې ځان یې نه دی پېژندلی، خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی، خپل قومیت یې نه دی پېژندلی. پښتون یو موټی شوی نه دی، په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی.